د طالبانو له زندانه خوشي شوي تیموتي ویکس له ډیرو رازونو پرده پورته کړه. دا چې له دغه اسټرالیوي سره په زندان کې څه شوي دي، طالبانو ورسره څه کړي دي او څه یې ویلي دي، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو له زندان څخه خوشي شوي اسټرالیوي پروفیسر تیموتي ویکس د IAEA پیښ خپرونې اژانس له مخې له هغو رازونو پرده پورته کړې ده چې څه باندې 3 کاله یې د طالبانو سره په بند کې لیدلي وو. 50 کلن تیموتي ویکس چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد و، په سیډني ښار کې د رسنیو په مخ کې ټوله هغه کیسه وکړه چې د طالبانو سره په بند کې لیدلي وو. ښاغلي تیموتي ویکس رسنیو ته وویل چې د خپل ژوند تر ټولو بد او بګنوونکی پړاو یې د طالبانو سره په زندان کې تیر کړی. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې فکر نه کوي تر دې سخت پړاو به هم په ژوند کې پر ده باندې راشي. تیموتي ویکس او ملګری کیوین کینګ چې دواړه په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون استادانو په 2014 کال په پلازمینه کابل کې هغه وخت د طالبانو لخوا وتښتول شول چې له دندې د خپل کور پر لور روانو. تیموتي ویکس او کیوین کینګ له تښتولو وروسته د خوشي کېدا تر وخته پورې هیڅ چاته د هغوی ځایګی معلومات نه و. خو تیموتي ویکس په دې اړه وایي چې موږ کله وتښتول شولو د پاکستان هیواد ته یې یوړلو، په ډیره تیاره خونه کې اوسېدلو، داسې تیاره وه چې هیڅ رڼا هم پکې نه ښکارېدله. تیموتي ویکس وایي د امریکایي ځانګړو ځواکونو د هغو عملیاتو په اړه چې د دوی تر بند خونې هم راورسېدل، خو ولې د دوی په پیدا کولو کې امریکایي ځواکونه بریالي نه شول. هغه وویل چې یو وخت مو د سختو چاودنو غږونه واورېدل. طالب چارواکي ډیر ورخطا و. موږ یې له خپل ځای څخه یو بل ځای ته ویوړلو چې تر ځمکې لاندې یو لوی غار و، هغه ته یې ننباسلو. تیموتي ویکس زیاتوي چې ډزې ان د دوی بندیخانې زمیني ته هم راورسېدې. وایي چې زه باوري وم چې د امریکا ځواکونه به موږ خلاصوي. تیموتي ویکس دا هم ویل چې ډیر ځله یې مرګ په خپلو سترګو لیدلی او هیڅکله یې داسې فکر نه کول چې بیا به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره وګورم. د یادونې وړ ده چې تیموتي ویکس او کیوین د روان کال د نومبر په 20 له ډیرو جنجالونو او اوږدو خبرو اترو وروسته د 3 طالب زندانیانو په بدل کې خوشي شول. تیموتي او کیوین کینګ چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون استادانو د طالبانو لخوا تر تښتول کېدو وروسته د دوی د راخوشي کولو لپاره 6 ځله د امریکایي ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړل، خو په پیدا کولو کې بریالي نه شول. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. مننه.